ملګرو په احساس ریهیبلیټیشن سنټر منګوره سوات کې ناست یم. وقاص زمونږ یو کشر دی، د اووم ټولګي زده کړه کوونکی و چې بیا دی د ژوند یو څو بدبختیو راواغسته او بیا دی د ژوند نه لږ لرې لاړ. بیا دلته احساس ریهیبلیټیشن سنټر ته راغی، دلته د ده ژوند بیا ودانیږي، آبادیږي. او زه خوشحاله دې ته یم چې ده له الله ډېره ښه غړانګه او غاړه ورکړې ده. خو له بده مرغه دغه بې ځایه ناستې نشو تماشو هغه ته کړې وه، کمزورې کړې وه. خو دا ډېره لویه خبره ده چې د همت ونه بېلو، بیا ژوند ته واپس راغی او د احساس ریهیبلیټیشن سنټر په زیار باندې دغه ټوله سلسله بیا شروع شوه. نن موږ ناسو او دی موږ یو ماډل تاسو ته وړاندې کوو چې دی ژوند ته نه یوازې راغلی دی بلکې دی د کریټیو آرټ د لارې، د فن او د موسیقۍ د لارې د ژوند دغه خواږه احساسات ټولې دنیا سره شریکوي. نو موږ به د وقاص جان نه کلام اورو او دا ګل دی زما له طرف نه ده ته ډالۍ. محبتم په زړه کې ځای غواړي، د جانان کیلې څومره ډېر لرې دی، وهله راتله غوټې 100 روپۍ غواړي. خدایه زمونږ چغې ته اورې که نه، څوک بادشاهي او څوک ډوډۍ غواړي. او که نه هغه عزیز پېژنمه، هر ماسخوتنه د خوب لاړه لاړه ځواني لاړه، د جذباتو خاني لاړه.